مفتي صاحب محترمه کراته وی چې د کورنۍ د غړو مسؤلیت د اولاد د روزنې لپاره څومره مهم دی چې خپل اولاد په اسلامي روحیه څنګه وروزي د مانځه یعنی په ټول د ژوند په ټول اړخونو باندې د مور او پلار مسؤلیت د مشرانو مسؤلیت څومره ډیر دی. په دې اړه الله متعال فرمایي خاص د مونږ په اړه الله متعال فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته هم او حضرت ابراهیم علیه السلام ته هم چې ته مونز قایم که واستبر علیها او وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها، ته خپل اهل و عیال و فامیل په مانځه باندې امر که او خپل هم په مونز باندې پابندی کوه. علماء کرام مفسرین اعظام د دې مبارکه آیات څخه ډیر تربیتی پیامونه استنباط کړي دي، خو دوه تربیتی پیامونه یې دا ده چې هر د کورنۍ مسئول که هغه پلار وي که مشر ورور وي که مور وي چې هر څوک په کور کې بله دی مسئولیت لري، دینی، ایمانی، اسلامی، وجدانی، چې خپل اهل و عیال په مانځه باندې امر کړي، خپل ښځې ته وایي چې مونځ کوه، خپل ماشوم ته به ووایي، خپل لور ته، خپل زوی ته، ولو که دوی مونځ هم کوي خو بیا هم کله چې د مونځ وخت رسیږي دی مسئولیت لري چې بچیانو مونځ وکړي. دا یو پیام، یعنی مسئولیت د هر کورنۍ د سرپرست دی. بل پیام دا ده چې په کورنۍ کې هر غړی د کورنۍ نورو ته الګو وسی، بیا خصوصا د کورنۍ مشر چې معمولا په افغانستان کې پلار دی. یو پلار باید خپل اولادونو ته، یو سړی خپل ښځه ته الګو وسی، مقتدا وسی، واستبر علیه، ته خپله په مونځ باندې پابندي کوه. دا په دې معنا ده که یو کس خپل زوی ته وایي چې بچیه مونځ کوي خو خپله قرار پروت دی تلویزیون ګوري. اوس خو تلویزیون هم به هر حال 24 ساعت په موبایل کې لګیا دی. بچه مونځ کوه جماعت ته لاړ شه دی خپله په کور کې وي، هغه زوی وایي که چیرې مونځ ښه وایي یا مونځ ته ولې نه یې. نو دا مسئولیت د هر کورنۍ ده چې اولا امر بالمعروف وکړي، نهی عن المنکر وکړي، خپل هغه کورنۍ غړي او اعضاو ته او هغه څه چې دوی ته وایي مخکې له دې نه دی خپله باید په هغه باندې پابند اوسي، عملي وښیي. تاسې باور وکړئ په ځینو رسني ټولني رسنیز کې تاسې به کتلي ځینې ماشومان ډېر یعنې 4 کلن 3 کلن مونځ کوي. حال دا دی چې دی بیچاره نه پوهېږي چې مونځ یعنې څه شی، خو دی کې کله مور ګوري، کله خپل پلار ګوري، کله بل مونځګزار ګوري، د هغه نه تقلید کوي. دا خپله مونږ او تاسو ته دا پیام پاسوي چې ګورې د کورنۍ مشرانو، د کورنۍ مسئولینو، ستاسې عمل، ستاسې کردار، ستاسې اخلاق د کورنیو په نورو غړو او اعضاو باندې اغیز لري، که هغه منفي وي یا مثبت وي. اوس ډېر کله داسې شی ده، مشهور خبره ده که نه، چې یو کس دروازې ته راځي پلار دې شته؟ نه نشته که نه. دا خپله ماشوم ته یو ذهنیت، یو درس د دروغ ورکول کېږي چې او تم کولی شي دروغ دی. حال دا ده چې دا کار صحیح نه ده. دا پلار ورته دا خبره کوي چې ورته ووایي چې پلار مې نشته. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه په اړه وایي چې موروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 وفرقوا بینهم فی المضاجع وهم ابناء 10. تاسو خپل اولادونه امر کې په مانځه باندې په هغه وخت کې چې دوی عمر وکلنی ته رسیدلی وي، یعنی په وکلنی کې امر شي. باید امر په دې معنا چې جانب مقابل باید د امر عملی کې خامخا به مونځ کوي، خامخا. بل هغه کې راځي چې وضربوهم علیها وهم ابناء 10. تاسو خپل اولادونه ووهي، خو هغه وهل نه، تأدیبا. مثلا داسې یو چادر واخلي او داسې یو چې حد اقل پوه شي چې په خبره نه کېږي، په موعظه نه کېږي، په الګوګیري نه کېږي، نو بیا حتی په کار ده چې ته لږ غوندې داسې وهل هم داسې لرې د مجلس نه یا لرې افغاني وهل نه وي چې ښې وټکوي، نه داسې وهل چې لږ داسې غوږ کش کړي یا داسې احساس وکړي. بله چې هغه خپله یو ښه پلار، یو ښه مدیر، یو ښه معلم، یو ښه مور درک کولی شي چې دا دغه وهل په څه ډول وي.
چې د دې نه سوء استفاده نشي، غربیان سوء استفاده ونه کوي چې والا اسلام کې خود ماشومان وهل شته، هغه د ښځو وهل نه خو غټ بلا جوړ کړي دي. فلهذا دلته مور اولادکم، مور امر وکړي، واجب دی، فرض دی په پلارونو باندې، په سرپرستانو باندې چې خپل اولادونو په منځ باندې امر کې کله چې دوی وکلنی وي. او سوال دا چې د وکلنی نه مخکې به څه شی وي؟ وکلنی نه مخکې الګو وي. راځه بچیا مونځ وکړه، مونځ د زده ده، زده یې کې باید. بل دا چې یعنې چې په وکلنی کې یو ماشوم یا ماشومه مکمل باید د مانځه په احکام و مسایل و فضایل باندې پوي. خو که یې ونه کړه باید امر شي، خو د دې نه مخکې تشویق شي که کله یې وکړه کله یې ونه کړه، یعنې جبر و فشار و فرس ور باندې را نشي. خو د مور پلار نور کسان دې لپاره یو ښه الګو و ښه مقتدا وي. مننه مفتي صاحب، کور ودان.